په ایران د اسرائیل حمله سره د امریکای هیڅ تعلق نشته. صدر ټرمپ امریکایي صدر ډونالد ټرمپ ویلي چې امریکا په اسانۍ سره د اسرائیل او ایران ترمنځ معاهده کولی شي. ټرمپ خبرداري ورکړې چې چېرې ایران په امریکا حمله وکړه نو د پوره طاقت سره به جوابي حمله کوو. دا څرګندونې صدر ټرمپ په سوشل میډیا خپل یو پیغام کې کړي. هغه ویلي چې په ایران اسرائیل حمله سره د امریکای هیڅ تعلق نشته دی. وزیر اعظم شهباز شریف ایران کې د پاکستان زایرینو حفاظت لپاره هنګامي ګامونه پورته کولو هدایت کړي او ویلي دي چې ایران کې صورتحال په معمول راتلو پورې دی. دفتر خارجه او تهران کې پاکستانی سفارتخانه الرټ وسای. پاکستانی سفارتخانه ایران کې موجود خپل وګړو لپاره هاټ لاین نمبر هم جاری کړی دی. په ایران کې د حملو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف هدایت جاری کړی دي چې هلته موجود پاکستانی زایرینو حفاظت لپاره د ټول وسایل په کار راوستل شي او وزارت خارجه کې کرایسس منیجمنت یونټ فعال کړي شي. وزیر اعظم مطابق صورتحال په معمول راتلو پورې د دفتر خارجه او تهران کې پاکستانی سفارتخانه الرټ او پاکستان وګړو ته د سہولیات هم فراهم کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په خصوصي هدایت پاکستانی سفارتخانه په ایران کې خپل وګړو لپاره هاټ لاین نمبر هم جاری کړی دی. د لوی کنفیوژن نه پس د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 2019 ارب روپو بجټ پیش کړی شوی دی. د خزانه صوبایي وزیر افتاب عالم د راتلونکي مالي کال منیجمنت صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو بنیادي تنخواه کې لس او پنشن کې 9% اضافه اعلان شوی دی. خیبر پختونخوا کې صحت لپاره بجټ د 222 ارب روپو نه 208 ارب روپو کړی شوی دی. د مزدور اجرت د 14,000 نه 40,000 روپو کړی شوی دی. وزیر خزانه افتاب عالم ویلي چې تاریخ کې په لومړي ځل بجټ کې 10% اضافه شوی ده. د خیبر پختونخوا بجټ کې سکیورټي مد کې محکمه داخله لپاره خواوشا و ارب روپے مختص شوی او پولیس بجټ کې 20% اضافه شوی ده. د پولیس تنخواګانې د پنجاب پولیس برابرولو تجویز هم وړاندې شوی. بجټ کې شهید پیکیج کې هم اضافه شوی. ایمرجنسي لپاره 15 ارب روپے مختص کړی شوی دی.